دې وجه عبد الرحمن نامه باندې عالم دی هغه وای ليس اللعنه بسواد الوجه ولا بنقص المال. لعنت دا نه دی چې د چا مال کمی، لعنت دا نه دی چې د چا مخ توري خیستنی، دا لعنت نه دی. وانما اللعنه لعنت څه دی؟ الا تخرج الذنب والا وقعت في مثله او اعظم. لعنت دا دی چې ته ګناه نه پرېږدې یا یوه ګناه پرېږدې خو لیکن د هغې نه غټه بله وکړې، لعنت دا دی. نن موږ یوه ګناه چې پرېږدو د هغې نه بله غټه کوو، دا لعنت دی. موږ نن په ګناهونو کې اخته یو. د دې وجې نه یو عالم دی هغه به ویلي ويعجبت لمن يحتوي من الطعام والشراب مخافة الداء. ما له د هغه سړي نه تعجب راځي چې هغه داسې وایي چې یاره دا پلانې شی نه خورم، دا یخ شی نه خورم، دا ګرم نه خورم. ولې؟ مخافة الداء. ډاکټر راته ویلي چې ور بیمار بشي. ولا يحتوي من الذنوب مخافة النار. د ګناهونو نه ځان نه ساتي په دې نیت باندې چې سبا مې الله رب العالمین جهنم کې سوځي. د مرض د وجې نه طعام نه خوري خو لیکن د جهنم د اور د وجې نه ګناهونه نه پرېږدي. نو سوچ کول پکار دي. مالک ابن دینار رحمه الله به ویلي وای خلکو د دې نفس سره داسې دښمني وکئ لکه څنګه چې د دښمن سره دښمني کوئ. وایي چې دښمني سره وکئ، نفس به وایي چې غلا وکړه ته به وایې نه کوم، نفس به وایي چې د ښځې ته وګوره ته به وایې چې نه ګورم، نفس به وایي چې دا ګناه کار وکړه ته به وایې زه دا کار نه کوم. د نفس سره دښمني کې امام مالک رحمه الله ته چا ویلي وایي دا زړه کله خرابېږي؟ امام مالک رحمه الله ویلي وایي زړه هله خرابېږي کله چې د دنیا سره مینه پیدا شي بیا زړه خرابېږي او بیا ختم الله على قلوبهم. الله به په زړه باندې مهر وایي. فضیل ابن عیاض وایي کله چې الله رب العالمین د نیک عمل وسو توفیق واغسته، د روجي وسو توفیق الله نه درکو، د جمع منځ وسو توفیق الله نه درکو، د قیام الليل وسو توفیق الله نه درکو، د صدقو زکاتونو توفیق الله نه درکو. وای فعلم بانك محروم بذنوبك. وای په دې خبره دي دماغ خلاص کا چې ورته ګناه نیولې ګناه پرېږده چې د نیک عمل وسو توفیق الله درکړي.